علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله. ویلکم ټو 12 د 12مې ورځ 12م درس ته ښه راغلاست. رابطه کې چې ټول به روغ یاست. نو 12مه ورځ کې اولنۍ برخه کې مونږ کنورسیشن یا خبرې اترې دي همدغه لولو. تاسو راته وکښئ زه لولم. How do you do? How do you do? How do you do? څنګه یاست؟ How do you do? په انګلیسي کې د how do you do جواب په how do you do باندې ورکول کېږي. نو که چاته وایي چې how do you do ته هم ورته وایي چې how do you do. No problem. هېڅ مشکل نشته. How are your parents? How are your parents? والدین دې څنګه دي؟ They are fine. دوی ښه دي. They are fine. دوی ښه دي. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. د الله جل جلاله په فضل او کرم سره دوی بیخي ټیک ټاک روغ رمټ دي. How is your health? How is your health? ستا صحت مبارک څنګه دی؟ Thank you. Thank you. مننه. I am healthy. I am healthy. زه بیخي صحتمند یم رک روغ یم. How are you feeling? How are you feeling? څه احساس کوي یا څنګه احساس کوي؟ I am feeling well. I am feeling well. زه بیخي ښه احساس کوم. How do you come to course? How do you come to course? کورس ته په څه باندې راغلی؟ I come to course by bicycle. I come to course by bicycle. کورس ته په بایسکل باندې راغلم. بیا وایم how do you memorize the English words? I memorize the words by studying. لغتونو برخه دی. Basic words section د اساسي لغتونو برخه. Allowed. Allowed په زوره باندې لوستل. Allowed. Allowed معنا په لوړ غږ په جګ غږ سره لوستل. Amazing. Amazing معنا حیرانونکی تعجبونکی. Ancient. Ancient. Ancient معنا لرغونی قدیمی یا پخوانی. Announce. Announce معنا اعلانول یا خبرول. Antique. Antique معنا پخوانی یا زوړ هنري. Anxiety. Anxiety. Anxiety معنا تشویش ویره اندېښنه. Apply. Apply. Apply معنا غوښتنه کول درخواست کول. Appointment. Appointment معنا ګمارنه یا ټاکنه. Assistant. Assistant. Assistant معنا مرستیال. Avenue. Avenue. Avenue معنا جاده. نو دا اوس موږ د 12مې ورځې درسه تر سبا مو په پاک څښتن ته لاس سپارم. خواږه وختونه ښې شېبې لوی الله مو لا لیدلو مو ډېره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.